د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوې خور د ننګرهار له ولایت څخه سلامونه رالیږلي. د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زما زړه ډیر سخت شوی دی، زړه مې په هیڅ چا درد نه کوي، هیڅ غم ته غمګینه کیږم نه، په غم او په خوشحالۍ کې په یو حال یم، او هیڅ وخت مې په سترګو ژړا نه راځي. د دې لامل او د دې سبب څه شی دی؟ په دې کې شک نشته چې ګناه د مسلمان زړه سختوي او کلکوي. همدارنګه ګناهګار انسان په زړه کې تیاره مومي او داسې احساس کوي چې ګویا زړه کې شپه ده او یا ترږمۍ موجوده ده، او زړه ته یې دغه تیاره داسې ښکاري لکه سترګو ته چې حقیقي او حسي تیاره ښکاري. دا ځکه چې اطاعت رڼا ده او ګناه تیاره ده، او د دغې تیارې اثر له زړه څخه سترګو ته راځي، بیا پر مخ باندې پرېوځي او مخ داسې تور او بې رونقه کړي چې دا مخ به بیا هر چاته ښکاري. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای بېشکه چې نیکي د بنده مخ ته ځلا او رونق ورکوي، په زړه کې رڼا اچوي، روزي یې پراخوي، بدن یې قوي کوي او د خلکو په زړونو کې ورته محبت اچوي. او د دې برعکس بدی او ګناه د انسان د مخ توروالی، د زړه د تیارې، د بدن د کمزوري، د روزي د کموالي او له ده سره د خلکو په زړونو کې د کرکې او د نفرت پیدا کولو سبب ګرځي. نو کله چې د انسان د زړه تیاره زیاته شي نو پریشانی او حیرانتیا یې هم ډیره شي. کله چې د انسان د زړه تیاره زیاته شي، زړه سخت شي، هغه نه د غم احساس کولی شي او نه د خوشحالي، چې بالاخره په بدعاتو او د ګمراهي او تباهي په کارونو کې په داسې طریقه مشغول شي چې بیا په ځان باندې نه پوهیږي. همدارنګه کله چې د یو چا ګناه او بدي زیاته شي نو د هغه په زړه باندې مهر ولګول شي، چې کله مهر ولګېده هغه بیا له غافلینو څخه ګرځي، چې له غافلینو څخه وګرځېده هغه بیا د هېڅ احساس نشي کولی، نه په درد باندې دردیږي او نه په خوشحالي باندې خوشحالیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې مؤمن ګناه وکړي نو په زړه کې تور داغ پیدا شي، که چیرې توبه وباسي، ګناه پرېږدي او بخښنه وغواړي نو زړه یې پاک شي، او که داسې ونه کړي او په ګناه باندې مستمر پاتې شي، ګناه کوي، نو هغه داغ یې زیات شي تر دې چې په زړه باندې غالب شي. او دا هغه زنګ دی چې الله رب العزت په خپل کلام کې یاد کړی دی. نو بهتره دا ده چې د الله رب العزت د حکمونو پابند شو، د الله د اوامرو پابند شو، ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق تیر کړو، ځکه د الله په طاعت او د الله په عبادت کې زړه نرمیږي، سترګو نه اوښکې بهیږي، د یو مسلمان په خوشحالي باندې هغه ته خوشحالي رسیږي او د یو مسلمان په درد او په غم باندې هغه ته درد رسیږي. او که ګناه پسې ګناه وي نو بیا په زړه باندې مهر لګیږي، چې په زړه باندې مهر ولګېده هغه زړه له غافلینو څخه وګرځي، چې له غافلینو څخه وګرځېده هغه بیا د هېڅ احساس نشي کولی.
یا چې ګناه وشي په زړه باندې تور داغ لګیږي. که توبه یې ویستله الله ته رجوع وکړه هغه تور داغ به الله پاک کی. او که ګناه پسې ګناه و نو ټول زړه به تور شي. چې زړه تور شه هغه به څنګه د خوشحالي او څنګه د خفګان احساس وکړي. د یو مسلمان په درد به څنګه ودردیږي او د یو مسلمان په خوشحالي به څنګه خوشحاله شي. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان